زه به تاسو ته خپله یو قصه ذکر کړم. زما یو ډېر نږدې ملګری دی، پیسې ډېرې نه لري، خو یقین په خدای وکړه د هغه سوچ ډېر پاک او ښه سوچ دی او د خپل قام د خیر ښېګړې سوچ لري. کله چې زه هغه سره کښېنم نو د هغه په شونډو باندې او په خوله باندې خندا وي، او یو ورځ هم ما د هغه تندې بوټ ونه لیده، په تندي یې 12 بجې نه وي. او کله چې زه راپاڅم زه هم ډېر زه په اطمینان کې یم او ډېره خوشحالي راته نصیب شوې وي. دا څه وجه ده؟ د هغې سوچ پاک او ښه دی. نو که دغه شانتې مونږ تاسو 24 ګنټې کې یو 10 منټه وباسو او په داسې یو شخصیت سوچ کوو چې د هغه ښه سوچ وي، نو د هغه ژوند کې کوئی اطمینان وي، نو مونږ او تاسو سوچ سره به زمونږ ذهن هم دا خبره واخلي. که مونږ هم په خپل ذهن کې ښه سوچ پیدا کړو نو زمونږ په ژوند کې به هم اطمینان راشي. اوس راځو درېیمې طریقې ته. درېیمه طریقه د بد او د ګنده سوچ ښه بدلېدو دپاره دا ده چې په 24 ګنټو کې به مونږ او تاسو یو 10 منټه وکاږو او هغې کې به په داسې سړي سوچ کوو چې د هغه ژوند کې ګنده سوچونه وي او بد سوچونه وي. نو د هغه په ژوند به سوچ کوو چې د ژوند څنګه تېرېږي، آیا د په ژوند کې پریشانیانې زیاتې دي که اطمینان زیات دی؟ د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.